د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسروي لپاره ولس قرباني ورکړي او باید بې پایلې اعلان نشي. دوی همدارنګه د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې پاکې او تقلبي رایې سره بېلې کړي. په ورته مهال خلک له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ټاکنو په پایله کې د لاسوهنې او جنجالي کېدو مخه ونیسي. په ننګرهار کې د مومندو شورا دا قومي مخور د 1498 کال د ولسمشریزو ټاکنو په ملاتړ راټول شوي. قومي مخور وایي ولس د ټاکنو د ترسره کولو لپاره قرباني ورکړي او په سختو امنیتي شرایطو کې په ټاکنو کې برخه اخیستې، نو پکار ده چې د ولس رایو ته احترام وشي او دغه ملي پروسه بې پایلې نشي. دوی همدارنګه د ټاکنو کمیسیون او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ټاکنو په پایله کې د لاسوهنې او جنجالي کېدو مخه ونیسي. دغه د انتخاباتو دغه تیر شوی دور چې تیر شو، یعنی موږ د دې نه ملاتړ کوو، موږ په دنیاوالو باندې غږ کوو، موږ په انعامه باندې غږ کوو، موږ په خپل حکومت باندې غږ کوو چې د درغلیو او د دې مخه ونیسي، زموږ رایې ته په درنه سترګه وګوري او آینده زموږ ډیره روښانه باید راشي. قومونو قرباني ورکړې ده، په سختو شرایطو کې راوتلي دي، په ځان باندې خطر منلی، حتی مرګ په ځان باندې منلی دی او ووټونو ته راغلي ووټونه یې ورکړي دي. موږ د دې نه ملاتړ کوو او د انتخاباتو په مستقل کمیسیون او د شکایت په مستقل کمیسیون باندې زه د مومندو شورا د قومونو د ادرس نه غږ کوم چې شفافې رایې د چټلو رایو نه بیلې کوي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت که څه هم په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې ځینې ټاکنیز ټیمونه په ختیځه سیمه کې د ټاکنو پر شفافیت نیوکه کوي او دا چاره د ولسونو ارادې ته سپکاوی دی. مشرقي ولسونه دوه خبره نه مني، یو خو بیخي نه مني او دا بل هم نه مني چې یو د تقلب د انتخاباتو چې د کومې ټاپې په موږ لګوي او بل د کوم سیمې خاردار چې پاکستان تیروي په مشرقي کې دا موږ ته د منلو وړ نه دی، بالکل نه یې منو. د ولایتي شورا رئیس د ټاکنو له خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې د پاکو او ناپاکو رایو په بیلولو سره هر څومره ژر چې کولی شي د ولسمشریزه ټاکنو پایلې دې اعلان کړي. سباون ساحل، میلمه راډیو، جلال آباد.